ما ته خاوند دا چلو کې خدای دې غار کړي ته به ورته څه کوې زه به ورته دا چلو کوم کمون چې هغه ته دا چلو کې ته به ورته څه وایې زه به ورته دا چلو کوم زه وکنه اشتي ته اوس انبوکو سګورو ماره چټ پر جواب راکړه ښه ته ودرېږه زه دا بور کسم ښه اوس وایه څنګه چلو کې یاره ښه بګ لفظونه ولګېدل په دې ګیم کې مې لګېدل په بل ګیم کې بس لایف پرېږدم بس دا موبایل ماتوم بس څوک راته سپورټ نه کوي یار بس دی پاکستان کې خو 1 بجې شو یار ته څه ټیم وده کېږي لیونی زه خو مړه 12 بجې وده کېږم خو نن ته رالې نو ما بندو خو بس ته بار بار سم ګرم ګرم رالې ریکویسټ یې اچولې نو ما بې خفه به شي نه نو زه خو تا پسې رالم او کنه موسی څه وکړم موسی لو بابا دله د موسی د جینکو بابا دله د موسی سیده ویلکم دی زما نمبر ښه ته دا دغه جینۍ ته دا انبوکس وایي نه ګورې خدای دې د خلال سترګې ورکې که انبوکس خو ګور ولې نه مړه تا ته ما څومره جوابونه در لېږلي دي ته نه ګورې دا ولې نه ګورې ښه زه به یې وګورم زه ته بېغمه شه کله به یې ګورې دا کې مې دا کار غضب دی که نه مړې نو لږه ګوره که نه زموږ له جواب راکړه وکړه نو چې اوس دې لایف بند کړه ما له جواب راکړه ښه صحیح ده ټیک ده او ما له به جواب راکړې ستا به دقه مهرباني چې ما له به جواب راکړې نور ورڅه پرېږده ښه مننه برو زما واده او کنه ارمانه مننه برو الله دې خوشحاله کړو کې یو جهان مننه پرېږدي هېڅ خبره نشته نو پرابلم دی الله هم ټول ملګري ښاد او آباد او خوشحاله لره ټولو ملګرو یو جهان مننه کوم ایم ډي ایکس ستا نمبر ماله راغلی ایم ډي ایکس او ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه یار تھینک یو وروره ارمان بھائی تھینک یو نو پرابلم خوشحاله بابا ای جینې خبره اورې ما ته وګورې ښه تا ته چې خاوند دا چلو کې ته به ورته څه وایې څنګه چلو داسې چل درته وکړي هسې که نه ډېره مننه وروره نه خفه کېږم الله خوشحاله کړه ظهیر خان تھینک یو افریدیا